د زابل امنیه قومندانۍ د رسنیو دفتر په خبره سوي اعلامیه کې وایي چې د ګډو امنیتي ځواکونو له لوري د کوچني اختر د رسیدو په مناسبت د احتیاطي امنیتي تدابیرو د نیولو په موخه نظامي مانور ترسره شو. د زابل ولایت په مرکز قلات ښار کې د امنیتي ځواکونو د پولیسو د خیبر پلي لیوه د استخباراتو ریاست د ځواکونو له لوري د نیکمرغه کوچني اختر د رسیدو په مناسبت د لا زیاتو امنیتي تدابیرو پیل د یو نظامي مانور په ترسره کولو سره ترسره کړ. اعلامیه زیاتوي چې د امنیه قومندانۍ مرستیال ملا محمد طیب صابر، د پولیسو د ځانګړو ځواکونو قومندان حافظ علاءالدین، د خیبر پلي لیوه او د استخباراتو ریاست ګڼ شمېر نظامي مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. اعلامیه د امنیه قومندانۍ د امنیتي مرستیال د خبرو په حواله سره وایي چې نیکمرغه کوچني اختر ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي چې د زابل ټولو ولسونو ته د امنیت له پلوه بشپړ ډاډ ورکوي. امنیتي ځواکونه په ورځنیو او شپنیو ګزمو بوخت دي. د امنیتي ځواکونو له لوري سیار چک پوینټونه لا هم زیات شوي دي ترڅو زابلي ولسونه د اختر شپې او ورځې د امنیت په ډاډمنه فضا کې ولمانځي. ښاغلي صابر غوښتنه کړې ده چې د روژې وروستیو او د اختر په ورځو کې دي د خپلو نقلیه وسایطو څخه سالمه استفاده وشي. نقلیه وسایط کم سینه ځوانانو ته په لاس نه ورکول کېږي ترڅو ښاري نظم په ښه توګه مراعات شوی وي. مسؤلینو ډاډ ورکړی چې شپه او ورځ به ځواکونه د ولس د ډاډمن امنیت په موخه کار کوي او د هر ډول مجرمینو او پیښو به مخنیوی کوي.